سلامونه نیکه له دوستانو راځي یو بل قاضي هم امر کړی دی د 9 هیوادونو باندې هغه کوم ځنډ چې و هغې باندې کوم امر یې صادر کړی دی چې دغه امر څنګه یې صادر کړی دی په کومو هیوادونو باندې صادر کړی دی آیا دا تاسو په دغه امر لاندې راځئ او که نه تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ لږ اوږد دی خو تفصیلي معلومات ما درته راوړي دي تر اخره پورې وګوره پوه به شي چې که چېرته تاسو کیسونه لرئ او که چېرته تاسو پینډینګ حالات لرئ نو دا ویډیو تاسو دپاره دی د امریکا د کډوالو پر 9 هیوادونو باندې ځنډ ختم شو خو لا هم له ننګونو سره ډک دی د امریکا د کډوالو په برخه کې یو مهم قانون بدلون راغلی دی که تاسو یا ستاسو پیژندونکي د هغو 9 هیوادونو اتباع یا د 13 میاشتو راهیسې د ویزو او د شنه کارتونو په پروسس کې ځنډ راغلی و نو دا خبر ستاسو لپاره دی آیا څه پېښ شو په دغه کې د محکمې پرېکړه کې څه وشو کوم هیوادونه په دې کې شامل وو اوسنی وضعیت څه دی آیا تاسو باید څه وکړئ د 2024 کال د اپریل په 10 د تېرې پنجشنبې په ورځ د بوسټن فدرالي قاضي محترمې جولیا کوبیک یو مهمه پرېکړه وکړه هغه د امریکا د کډوالو ادارې USCIS هغه پالیسي غیر قانوني وباله او د 9 هیوادونو اتباعو ته د شنه کارت کاري ویزې پناه غوښتنې او تابعیت نشنالټي چې موږ تاسو ورته وایو پاسپورټ د غوښتنلیکونو پروسس یې درولی و قاضي کوبیک وویل چې دا پالیسي د ملتونو یعنې د مالیتو پر بنسټ تبعیض دی او هغه واک چې ادارې کارولی دی د کانګرس له قانون سره سمون نه خوري هغه ټینګار وکړه USCIS د خپل ځنډ سمدستي پورته کړي یعنې باید ایسته کړي دا ځنډ دا پریکړه د 2024 کال په جنوري کې پیل شو ځنډ یعنې پاس پر ضد یو لوی قانون برید و د دې پریکړې په ځانګړې توګه هغه کسان خوشحال کړل چې میاشتې وې د خپل کار یا استوګنې د وضعیت په تمه وو کوم هیوادونه اغیزمن شوي دي یا اغیزمن شوي وو دغه ځنډ 9 هیوادونو پر اتباعو باندې تطبیق شوی و چې 2 ډوله ویشل شوي دي اول هغه هیوادونه چې بشپړ ځنډ پرې و افغانستان دی میانمار دی چاد دی د کانګو جمهوریت دی استوایي ګینه ده ارتریا هایټي ایران لیبیا سومالیا سودان یمن بورکینیا فاسو مالی نایجریا جنوبي سودان سوریا لاوس سیرالون دا دیو باندې چې بشپړ بندیزونه هغه هیوادونه چې جزوي ځنډ پرې و انګولا دی انټیګو دی او باربودا بنین عاج ساحل یا کوټ داور ورته وایي دومینیکا گابون گامبیا ملاوي مورتینیا نایجریا همداسې نور زه به هغه هیوادونو نومونه څه به تاسو ته اخلم دغه هیوادونه د دې مثال هغه جزوي ځنډ باندې خو خبردار دی د دې قضیې هغه 22 کسان چې مستقیم مدعیان وو د هغو غوښتنلیکونه به په سمدستي بیا پروسس شي سربیره پر دې د مریلینډ بل قاضي مخکې هم د 3 تنو د غوښتنلیکونو د بیا پیل امر کړی و خبرتیا دا پرېکړه تر اوسه ټول 9 هیوادونو ټول اتباعو ته نه دی غځول شوی د قاضي امر به په ابتدایي توګه یوازې د دعوې کوونکي لپاره دی خو دا د نورو ورته قاضیو لپاره پیاوړی مثال جوړولی شي یعنې ستونزه به یوازې د محکمې پرېکړه سره حل نه شي یعنې دغه محکمې پرېکړې سره دا مشکل دومره زر نه حلېږي لا هم لویه ستونزې شته دی د غوښتنلیکونو یا شاته پاتې کېدنه یا باکلاګ د حکومت په وینا د دې ځنډ له امله لا هم له 1.2 میلیونو څخه ډېر غوښتنلیکونه د خطر په تمه دي په داسې حال کې چې ادارې د پریمیم پروسینګ په نامه له $1 میلیارډ څخه ډېرې پیسې راټولې کړي دي خو لا هم غوښتنلیکونه نه دي پروسس شوي دي د وخت ضایع کېدنه ډیری کسان د خپل د کار جواز یا EAD یا ورک اتورایزیشن یا ورک پرمټ چې موږ ورته وایو د تمدید د نه کېدو له امله خپل دندې له لاسه ورکړي دي یو نایجریایي ډاکټر حتی د خپل طبي تخصص یا ریزیدنسي له لاسته راوړلو وروسته هم د کار جواز نه درلوده د تابعیت مراسم درول شو د دې ځنډ له امله ځینو هغو کسانو ته چې د تابعیت یا نشنالټي یا سټیزنشپ چې موږ ورته وایو ازموینې پاس کړی و د لوړې مراسم یا آوت سرمني نه و نیول شوی او دوی اوس هم بشپړ تابعیت نه لري پایله او ستاسو لپاره مشوره آیا ځنډ بیا پیل شوی دی په قانوني لحاظ هاو
د قاضي په امر سره دا ځنډ باطل شوی دی. آیا ټولې ستونزې حل شوي دي؟ نه. د ادارې لخوا ممکن د دې پریکړې پر ضد اپیل هم وشي او لا هم غوښتنلیکونه شاته پاتې کېدنه یو لویه ستونزه ده. تاسو اوس څه وکړئ؟ که ستاسو غوښتنلیکونه د دې ځنډ له امله اغېزمن شوي وو نو اوس مهال هیله شته چې ستاسو دوسیه به بیا پرانیستل شي، خو بیا هم سپارښتنه دا دی چې د یو باوري کډوال وکیل سره مشوره وکړئ تر څو ستاسو د وضعیت دقیق حالات وارزوي. نو دغه هغه وروستی دغه اوس ورته دوستانو وروستی امر و چې قاضي لخوا ترسره شوی دی. خدای دې وکړي چې دغسې امرونه نور هم زیات شي، د هر ایالت د هر ځای کې قاضیان راجګ شي او دغسې دوی باندې دغه وکړي په فشار راوړي تر څو دوی وکولی شي چې دغه ځنډ ایسته کړي او د ټولو افغانانو همداسې نور مهاجرینو چې هغوی فعلا پروسس کې دي، پینډینګ حالت کې دي، کیسونه یې بیرته خلاص شي او د هغوی ته یو مثبت ځواب ورته ورکړي. موږ همیشه دعا کوو تر څو ټول افغانانو کار وشي او ګرین کارت ترلاسه کړي او څوک چې سیټیزنشپ ته اپلای کړي او پاسپورټونه واخلي دا موږ خوشحالیږو په دې باندې. نو کوشش وکړئ دوستانو خپل کیس په وخت باندې چک کوئ. یو CIS اکاونټ که نه لري یو CIS اکاونټ جوړ کړئ. همداسې نور کیس ټراکر چې ورته وایي چې مثال کیسونه چک کېږي هغې باندې هغه یو ورځ بعد، 2 ورځ بعد، 3 ورځ بعد، حتی اقل هفته کې یو ځل چک کوئ. او همداسې که چېرته تاسو دپاره کوم ورقه راځي چې د هغې ځواب څه شی غواړي نو هغه زر تر زره هغه ځواب کوئ او خپله کوم ثبوتونه چې لرئ ورنه ثبوتونه هغه ځان سره وساتئ او چې که چېرته هغې درنه غواړي بیا په ضرورت وخت کې هغه ورته ورکئ. نو دا وروستی خبر چې ما درته جوړ کړو او کولی شي چې زما دغه ویډیو که چېرته خوښ شوی اوسي لایک کمنټ کوئ او سبسکرایب کوئ او د نورو دوستانو سره شریک کوئ. بیا هم ډیره مننه، ژوندي اوسئ. ټولو دوستانو څخه مننه ستاسو ښایسته ښایسته کمنټونو څخه. که چېرته څوک پوښتنه لري بیا کولی شي چې کمنټ وکړي، زه ستاسو په خدمت کې یم.